سلامونه نیکه احترامات د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. قدرمنو هیوادوالو، زه نن یو ځل بیا د یو داسې کورنۍ حال له تاسو سره شریکوم چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده. نو دغه مورکۍ او دغه خور هم دلته ناسته ده او تاسو ته به خپل دغه سختې حالات شریکې کړي چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده چې خاوند یې ګاډي چلولو په ښار کې نو د ورځې 20 یا 30 روپۍ ګټه کوي چې هغه د اولادونو لپاره هېڅ هم نه دي. نو موږ راغلي یو چې دغه خویندو حال تاسو سره شریکو. تر پایه له ما سره دغه ویډیو وګورئ او دغه مورکۍ او دغه خور احساسات واورئ. السلام علیکم مور جانې. څنګه یې مورې؟ ښه صحت مو ښه دی؟ شکر ته څنګه یې؟ ښه یې؟ قرار دی؟ شکر د الله رحم ده. مور جانې موږ راغللو ستاسو کور پته موږ ته چاره کړه چې تاسو ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ یې. زه هم راغلم تر څو ستاسو غږ هغه وروڼو ته ورسوم چې اوس مهال دې تاسو ګوري چې په آینده کې انشاءالله تاسو سره مرسته وکړي. څنګه د ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ژوند دغه رقم ژوند همسې نشته ده. یو دغه زوی به مې لاس ګاډی چلوي، ترکاري کې اچوي، هغه کې کله 10 روپۍ کله 100 روپۍ ده، زور یې 100 روپۍ ده. په هغه د دې وس نه کېږي چې دغه غوړه واخلي غوړیو ته نه وي، چې غوړي واخلي بورې ته نه وي. دغسې بېچارهګان ناچاره ناست دي، د کور کرایې پرې راغلي او نور هسې نه کېږي. نو هغه خپل هم تکلیف لري، دغه غاړه داسې نه شي تاوولی، ورمېږي شخ د درد ورته کوي. نور دا بېچارهګان دغه ده چې قطق ته حیران دي، که حیوانان دي غریبانان، هغه بچیان یې مورقه ول ولکه دونه پیسې ورسره وي چې دوی پرې مستې راوړې وی چې د حیوانانو ته یې ورکړې وی. نور بېچارهګان ناست دي نو د خدای هیلې ته. دا چې ستا زوی نو د ورځې 30 او 40 روپۍ کوي، نو په دې تاسو څه شی ګزاره کوي؟ هېڅ ګزاره نه کېږي. قرض کوي چې دغه مثال دکان نه یې راوړي او چا نه یې راوړي، هغه هم بېرته ترېنه غواړي. ده سره اوس بس نشته دی چې دا قرض خلاص کړي، د کور کرا ورکړي، دا بچیانو ته یو نفقه راوړي، غواړي ترېنه بچي ترپېږي. نو څنګه چالو کوي؟ خپله دغسې پهلوان هلک دغسې وچ شوی ده لکه چینجی، له ډېر تشویش نه، له ډېر خفګان نه چې زه څه شی وکړم. مورې دا کور تاسو په کرایه ده که څنګه؟ تاسو د هوارولو لپاره هېڅ هم نه لرئ؟ دا یو پرده ده؟ هېڅ شی هم نشته ده، هېڅ شی هم نشته. دغه پردې تاسو ژوند کوئ؟ دغه پردو باندې داسې ژوند کوو چې شیونه ول خرڅ یې کړل، کور بچي وږي ول تږي ول، چې یې نه لرله، کور سامان یې خرڅ کړ چې لاس یې بر شي خرڅ یې کړي، یا مریضان وي دوا ته یې واخلي، یا یې اوړه واخلي پرې، نور کور سامان یې په خلاصېدو ده خلاص یې کړ. دا چې د نور اولادونه ښه خواړه خوري، ښه جامه اغوندي، هغوی ګورو تاسو څه احساس کوئ؟ و دې موږ دغه احساس کوو چې کاشکې د ما د زوی هم رغېدلی، د ما د زوی هم وسه کېدلی، د ما مسیب هم ښه ګرځېدلي وو، د ما بهینګور هم ښه ګرځېدلی وو، موږ به هم ښه ګرځېدلي وو. نو چې خلک ګورو د موږ د وسې هېڅ شی نه کېږي چې موږ یې وکړو. زوی مې ډېر اوبه ده، خرابه ده، زهیله ده چې دا زه څنګه وکړم د خدای لپاره. بچیان یې هم رانه غواړي، د کور کرم راباندې ده. زه به په دې لاس ګاډي کې زه څه شی وکړم؟ هغې کې چې حیوانان یې په عذاب کې هم قهر یې وایي، ما ولې په عذاب وي؟ زما زړه نه ده خفه. خلک ولې خلک وګوري ښه لباسونه یې دي، ښه د کور فرشونه یې ښه کور یې و، خرڅ یې که څنګه وکړي؟ خور جانه دا چې ستا خاوند اوس هېڅ هم نشته، څه نه لري او ستا اولادونو له تانه څه وغواړي. مه ژاړه خورې، دا ستونزې دي الله په هر مسلمان باندې راوړي. نو ته څه احساس کوې؟ څنګه وکړو؟ د چا په ځان پیرزو ده چې په ځان باندې دونه سخته راولي، دونه تکلیف راولي. خیر خور جانې مه ژاړئ، د الله تعالی امتحانونه دي چې موږ او تاسې یې راوستي دي. انشاءالله هغه وروڼه چې ستاسو دغه ژړا ګوري تاسو سره به لاسنیوی کوي. مور جانې اوس څه غوښتنه لري دغه خلکو څخه؟ دغه خلکو نه دغه هیله کوو که د دې د وسې کېږي او موږ سره کوم کومک وکړي، دغه زوی مې پروردګار له دې قرضدارۍ له دې پوردارۍ نه پرې خلاص کړي او دغه ژوند یې ښه شي. زه به دې ته د عمر 15 وخته لمونځ کوم، 15 وخته به ورته دعاګانې کوم چې الله دې دې ته ډېره تېره موږ ته دې ملا راکړي او دې ته دې ملا ورکړي. د غیب خزانو نه دې الله پروردګار په موږ باندې رحم وکړي. او دوم دې خلکو ته د موږ تمه امید دغه ده چې موږ سره مرسته وکړي چې دغه زوی مې د دې قرضدارۍ نه خدای خلاص کړي. ډېر مجبوره ده چې څونه وایي مجبوره ده که نه وو مسلمانانو. دا د ما په ځان نه پیرزو کېږي چې د ما یې د دا رقم ژړا وکړي، فریاد وکړي، د ما مسی دې وکړي، د ما دا د زوی دا ښایسته رنګه یې داسې توره شوه لکه سکور باندې واوښته. قدرمنو هېوادوالو، تاسې د دغه مورکۍ او د دغه خور غږ واورېدو چې وګورئ دغه خور څومره په درد سره تاسو ته ژاړي.
نو د دغه خور د دغه سترګو څخه چې اوس مهال د اوښکې روانې دي دغه اوښکې وچې کړئ او د درد یې تر زړه احساس کړئ او مرسته ورسره وکړئ. دغه ټول وروڼه به دغه خور غږ اورېدلی وي او دغه ژړا به لیدلې وي چې څومره یې فریاد وکړو او څه ډول ژاړي. هېڅوک هم چې مجبور نه شي خپل غږ فیسبوک ته نه پورته کوي او نه ژاړي او چې الله تعالی ورباندې راولي نو مجبور شي او غږ یې موږ پورته کړو تر څو تاسې لاسنیوی وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي ای د آدم زویه د الله جل جلاله له لورې درکړل شوی مال څخه نفع او خرڅ وکړه او خپل مال په یتیمو باندې او بېوزلو باندې ولګوه نو زه به د خپلې خزانې څخه تا له مال درکړم. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سپېڅلې لارښوونې حقیقي ایمان او یقین په برخه کې او په ذوق او شوق سره دې د عمل کولو توفیق راکړي. په ټولو شتمنو وروڼو باندې غږ کوم چې دغه خورکۍ اوښکې به یې لیدلې وي چې د دې سترګو څخه اوښکې وچې کړئ او لاسنیوی یې وکړئ. او غواړئ چې خپلې مرستې مو په شفاف ډول تر اړمندو کورنیو ورسول شي. خپلې مرستې مو مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ تر څو دغه خورکۍ ته راولم چې بل ځل ته راځم د دغه خورکۍ په شونډو به مسکا راولم او د خوشحالۍ ویډیو به له تاسو سره شریک